کتلي لرګی په دغه ځای لرګي نشته دي دغه دا د دوی کتل دي یو نفر کور دغه ده یو بل کور یخه ورڅوک به کې وایي ریالو سره دی ویلي مولوي صاحب دا شادي ده دسمال پیژنې چاینکه کې دا دل زره خلک کور پیسې مو ورکړې پیسې مو ول خو دا دسمال به Сейчас دغه راخستې ما ته به راته لوستل ما ته معلوم ښکلا د مسخیر د ګوډل دوه وروڼه دوه خویندې یوه مې مور مشره خور مې سامیره کسره سنا مشر ورور مې امان الله کسره سمیع الله مور مې سالمه زه تره کړله نه یې غیره ته به راځه زه ډارېږم ګوره تللې وه د بابا خیل زما چې تره لور راله وایي زه ښه مور هېڅ کوم نشته یوه وړکی ورور د راپورته ده چې زه رالم زما د ماما ښځه رالله چې هغې چغې وکړلې چې پرې راخبر سوه چې هغه اقتصاد دا تاسو چاته اول ورکو اول زما د ماما ښځه خبره وله بیا هغه ورله دغه اول زما د ماما ښځه بیا دغه زموږ د کورو اول پسې راخبر سوه چې دغه پسې نه زه نه وم خبره ما لا مړي یو ټوپک راکوله چړه وله هغه روپۍ وې تلپین دغه زموږ څادر و سره کوم تلیفون و اسپین نه یو وړکی ورور مې پیدا هغه روپۍ و ټوپک چړه څادر دغه دسمال دغه د زرخیل په کور کې پیدا کړو یوه بتۍ د ګرجزي په کور کې پیدا زما د تره زوی زرخیل مې تره دی زما د پلار ورور پلار د بچه خبر شوی ده کله زنګ درته وهلی اوس خبر مولوي مزمل د زناخان د ولسوالۍ د استخباراتو مسؤل یم دلته چې موږ کله رالو دلته ډېر محدود خلک ول نو دغو خلک په دغه طریقه په دغه بام نه لارې راکوز سوي وو بیا هلته یې دلیزه په دربشه باندې ورلیدلي وو بالاخره ښځه اول رایستلې وه ښځه وایي دلته راوخته وایي موږ ته یې کیسه وکړله چې زه پیسې درښیم موږ ډېره وویله د پیسو له ښودلو نه مخکې ذاتي دغه بام ته وایي خطه په وزینو سي خطه غږ یې وکړله چې وپلانایه که کلي امشین ته یې غږ کوو نو هغه اتې وایي په د وزینو کې به راواچوله دا وینې دي دا یې وایي پازه وینې سولې دغه زنانه دلته وایي ونیوله نور هم ستونې ونیوی ویې په خلاص ورکې خو بالاخره دلته هم شهیده کړله دغه څا ده په دغې څا کې هم د هغه نه وروسته یو په بل پسې څلور نور ماشومان دي د دې کور چې ټول 7 کلن 8 کلن 10 کلن دا شاوخوا دي هغه هم 4 نور افسران دغه زنانه په دغه څاپ کې ور واچول نور هم اتې بیا په دروازه باندې ووتلو اتې خپلو کورو ته ولاړو چې کله اول کوټې ته ورغلي ول په کوټه کې دا ښځه رانیولې د وږي هغه ورته وایي څه غواړئ دوی ورته ویل چې پیسې راوښیه پیسې تا ته راغلي له سعودي نه هغو پیسې ورته ویل زه پیسې درښیم په باره کوټه کې په توسانو کې مې ایښي په کمبله کې مې ایښي دي نو هغه چې ورسره را روانه سوې ده نو ماشومان په دې راښکښ شو په دا د دوی په جنګ او د دوی په ویلو باندې راویښ سوي دي ماشومان ټول ډار سوي دي او خامخا طبعا زړل به یم دا وړ چې دغسې بیان کولو په خپله داسې اقرار وکړله چې دغه ماشومان اتې زړل بیا مې یو رایسته موږ یې وپېژانده چې ته خو پلانی او پلانی یې نور موږ دې ته مجبور شو اتې 4-15 سره په شهادت باندې ورسول د شپې په 10 بجې د چهارشنبې په شپه په 22 دسمبرې باندې دا واقعه وسوله نو د اتې په د شپې راغلي دي په 10 بجې بالاخره په قراره یې دلته ټول خپل عملیات کړي دي تقریبا دوی ویل چې تر 3 ساعتو دې موږ دلته په دې وخت کې ووت اتې بالاخره بیا کور ته ولاړو دوی له قوله دي دوی له اقراره بل څوک شاهد نشته خو دوی په خپله په ډېر طبیعت باندې اقرار وکړه چې دا کسان موږ یو رایس په خوله م لاس ور ایښود او دا واړه ماشومان هم زندۍ کړه غاړې ته م داسې رشمې هغه ور واچولې ریتاړې نو بالاخره هغه هم شهیدان کړه بیا هم پس د شهادته دغه څا ته واچولې نه وپوښتله چې تاسې ولې دا عمل وکړ دوی ویل موږ راغلي د پیسو په خاطر وو خو دغو کسانو مو وپېژاندو دغه زنانه سلیمه نومېده چې دا شهیده ده او دغه څلورو ماشومانو وپېژاندو موږ دې ته مجبوره سو دا کسان هم ټول شهیدان کړه او د ګازو ډبه هم په دې خاطر واچوله چې دلته خلک څوک راځي چې به ګاز نیسي بالاخره راښکلی به یې نیسي یا دا خلک نور ژوندي پاته نه شي موږ په دې ګمان اوسو کوم یا به پکې ژوندی حتی دوی دلته دا کوښښ هم کړی دی چې دغه کور وي نه هغه ځلان دي هغه کمبلې دي فرشونه دي ډېر شیان یې درته کته پکې ور اچولي وو چې د دوی غږ تر بد سي غږ یې څوک وانه دغې کورنۍ یوه تقریبا دغه ماشومه ده
د څو عربینو لسو کلو به غالبا وي دا یوه ماشومه پاتې ده څه نوم یې ښکلا نومېږي او یو کنکای ماشوم پاتې شوی ده د زانګو ماشوم ده یعنې چې خوری ده چې هغه مصطفی نومېږي